ګرس ولم بیا پس لاغه بیا احتیاط کوه بیا مثلا خوره یې لږ لږ خوره ډېر مه خوره هر شی خوره دغه لږ دې لږ صحیح خوره خبره وکړله. ډایټینګ دوامداره برای سړی خرابوي ولې چې ما اول سم ډایټینګ نه کوئ ما به چی نه خورم ودرې چې ژر زما وزن کم سي برای چې ومې کتئ زما ویښتان ډېر زما نوکان او ویښتان ډېر ژر ژر تلله ولې چې هغه کوم ویټامینونه چې زما په وجود کې وو هغه ولاړل او ما سم صحیح هغه نه خوړل صحیح غذا مې نه خوړله چې پروټین ولري خو کم خورم داسې ډېر نه خورم مقصد بیخي نه بندوم خو ډایټینګ ورسره وای نازو ښه وزن ډېروم څنګه یې ډېر کړم ډېر ډوډۍ وخوره په ورځ کې 6 واره ډوډۍ وخوره بل خپل چاغېږي چې موړم سوې بیا یې وخوره چې مور سي نور یې وخوره چې څونه دې په وزن کې واسې کېږي ویې خوره او بل ما ډېر فاسټ فوډ خوړل شه دا برګر او دا پیزا دا د خدای دغه سړی ډېر خرابوي دغه ډېر سړی چاغوي ما یو څه وخته ډېر ولاړم ډېر دغه برګر دا شیان داسې چاغه کړم بالا مې ژر ژر بیرته بند کړ زه ژر بیرته خپل پر وزن کنټرول راوستم. وعلیکم سلام غفاره څنګه یې ښه یا والله دغه شیان سړی چاغوي خو موږ خو چې مکتب ته ځو غته ځو بالا د وارخطایي څخه ولاړ شه فاسټ فوډ واخله ځان ته برګر واخله ځان ته چپس واخله ویې خوره وږې سې ویې خوره اوس چې ځان مړم کم د باندې ډوډۍ نه خورم راځم کور ته ځان ته یو شی تیاروم چې صحي خورم خو د باندې ډوډۍ دونه نه خورم خو نه یې سم خوړلی کله کله سړی خوري هر وخت نه والله هغه بیا ښه دي په میاشت کې یو وار دوه واره بیا په هفته کې یو وارې که فاسټ فوډ خورې مثلا په هفته کې یو وار رخصتي په ورځ څوک وایي چې زه نن کور کې یم راځه نن د باندې ډوډۍ وخورم پروا نه لري اما هره ورځ ډېر نقص لري دوستان شیشه در سره وټکوي یالي 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 او افسانه خور لیمو نه دی لیمو ما به په ورځ کې 3-4 لیتره اوبه څښلې چې دا به لاس دقیقې به تېرې سوې بیا به مې 2 ګیلاسه اوبه وڅښل بیا به دا 6 دقیقې به تېرې سولې ما داسې ځان ته ساعت کوک کړی و چې 6 دقیقې بعد به ما زما په لاس هغه ساعت نه دی هغه خپله به اواز به کوه بیا به ما ته راپیاڅ چې او چښتې اوبه بیا به مې یو 2 ګیلاسه اوبه وڅښل بیا به 6 دقیقې بعد بیا به دومره ګټه رسوي باور وکړه په وزن کمیدو کې دونه فایده لري ته باید هر څه اوبه دونه ډېر اوبه وڅښې چې هغه ستا وجود کې موږ دونه اوبه نه څښو چې تر هغو تږي نه سو نه باید اوبه ډېرې وڅښې کله کله خو تږي یو لا یې نه څښو دا اوس زه تږې یم ناسته یم اوبه نه څښم یا اوبه ډېر ښه شی دی اوبه وڅښه چې دلته څنګه ډاکټر ته ولاړ سې ځکه چې زه اوبه نه څښم اوبه چې وزن کموي یو سپورت باید ورسره وکړي یو باید اوبه واقعا که 100% وای په څوک چې وزن کموي په 100% کې 80% باید په ډوډۍ باندې فکر وکړي هغه په نور فیصد چې دی هغه باید سپورت وکړي ولی باید په ډوډۍ کې ډېر فکر ونیسي چې څونه خوري چې شي خوري سره کوم هغه صحي دي نه دي صحي باید بې غوړو شیان وخوري باید پروتین ډېر پکې استفاده کوي پروتین چې دی سره کړي شیان باید کتن باند کې در باندې چې په غوړو کې سره کېږي باید داسې شیان وخوري چې ټول پروتین یې مثلا پروتین ډېر ولري پروتین په څه شي کې ډېر دی د چرګ په غوښه کې دی د غوی په غوښه کې دی د ماهي په غوښه کې دی په حبوبات کې په سبزیجات وخوري مثلا حبوبات کې نخود وخوري لوبیا وخوري دا ټول پروتین لري سلامونه ستړي ماشي څنګه یې نازو وعلیکم سلام زه ښه یم افغانه مننه کوم دوستانو مننه کوم زه څونه خبرې مې وکړې زه خپله ګنګسه سوم او مای ګاډ وای خدایا څنګه درسه وګټي پلایکو مې درسه وګټي بیا ونه مننه دوستان پلایکو دې نه دي ګټل دا یو برساري په داخل کې پیدا سو خدای نور افغان نور افغان په اخر کې خري وتختواله مور توای بلادي ونه دا نور افغان ول خري تختې په داخل کې څوره ویني می ټول کړي و ول دې شغه والا بیا یې ویني در خراب کړم الله خدای دا ما چې زه ویني ټول کوم راس خرابې کی او نو و دا خرابې کی تبای کړم تمام کې دې بیچاره مننه نور اختیار دې لګښت خري وتختواله شه په اخر کې ولا چم دی وکي I am late. Oh, late as there.
یا زم د خیر دا تا چې وویل دغه رقم کوم خوراک کموم زه چې خوراک کم کړم خپله ډنګرېږم داسې بد عادت لرم یو خواږه شیان که تن ونه خورې خواږه شیان چې په خواږه شیانو کې که خبرې دا وچه ډوډۍ دې چې ته پاره وایي وچه ډوډۍ چې هغه وچه ډوډۍ نشایسته لري په دې خاطر څوک چې هغه او هغه بل غلري پشکې په وچه ډوډۍ کې قند چې بوره اوس موږ وایي خواږه شیان نه خورم زه چې هغه ته خبرې په دغه کې خواږه مثلا قند دي په دا ورچې کې په وچه ډوډۍ کې هم قند شته دا څوک چې شوګر تکلیف لري ولې ورته وایي چې وچه ډوډۍ بنده کړه ولې چې په هغه کې قند دي نازو خور ته چیرې ژوند کوي نازو د اسمان لاندې د مځکې پر سر د اسمان لاندې دومره خبرې دي وکړې چې زما کمنټ هم نه ویني او غفار مننه او بخښه د کمنټ څخه دي دوستان سکرین در سره وټکوئ دا خو ظلم دی ظلم روان دی زما پاک کې azadiradio.com ظلم پاک کې جنګ کول فرض دی نور زما پاک کې ظلم روان دی تاسو باید دا dating.com دی افسانې څنګه وای دون رادیو ازادي رادیو.com دی ازادي رادیو.com دا dating radio.com ولا هر څوک چې dating نسی را دي مشورې پرایګان سره دا زه خو دایټینګ نسم کولی رښتیا چې درته ووایم خو کوشش کوم چې مثلا یو وری چې اراده پکه ونیسي ما قسم کړی و ما ډوډۍ کوم هلکه راکه پسې دایټینګ کېږي نو ما د وچې ډوډۍ څخه قسم اخیستی و ما چې زه قسم اخلم ډوډۍ نه خورم چې یو وارې قسم مې واخیستې بیا مې زړه سې صبر سو ولې چې هر وخت به قسم راته یاده دی نور یعنې ته هېڅ ډوډۍ نه خورې بیخي ډوډۍ نه خورې نه افسانې چې ډایټینګ مې نیوی په هغه وخت کې مې ګرسري سپر کړې وه ډوډۍ اوس یې خورم خو زه براون برېډ خورم زه هېڅ وخت یا ما خو به پخوا بیخي ډېره خوړل ډوډۍ نو اوس بیا زه کمه کمه ما سره کړي شیان په غوړو کې په ځان باندې بند کړي دي زه سره کړي شیان نه خورم په هفته کې کم یو وار وخوړل خلاص پخوا به مې ډېر چپس خوړل او بل دا خواږه شیان دا چاکلیټ دا شیان مې ګرسري دا چاکلیټ دا شیان خو زه هم دومره ډېر نه خورم کله کله کې وخورم افسانې خو ما خواږه ګرسري په ځان باندې بند کړي وه چې دغه نه کې خوږ شی به زما په خوله کې رالی چې ومې خوړل ما بول الو څنګه خواږه دي دا څه رقم خواږه دي هغه به نورمال وه خو ما ته به خواږه معلوم دي چې ما بند کړي وه ګرسري خواږه شیان حتی چای به مې چې ځان ته مې چای جوړ کړي دلته دوا ده چې شوګر فري دوا ورکوي والله براون برېډ ولا که دلته دغه زه څو وخت لرم دغه براون برېډ دی چې دغه مې نه دی پیدا کړی ستا په دغه هغه کې په سوپر مارکیټو کې چې د ډانو ډوډۍ خرڅېږي دغه سپین برېډ چې خرڅېږي براون هم ستا پشت کې لیکلي چې براون هغه چې زه راواخلم هغه سپین یې مغزې د شاده یا تور ستا مابین سپین یې تک تور یم ستا خالص تک تور دا د ډوډۍ هغه چې پشت کې خرڅېږي هغه به نور هم سړی سلامونه وعلیکم السلام یا هغه د جاو ډوډۍ ده هغه څوک هغې کالوري ډېر کمه ده ښه خیر ته ودې یو چاره یې کوم دا یې نه پرېږدم مننه دوستانو در سره د لایکو څخه مو مننه قربان مو سمه مننه الله مو غم راکړو ځان د خو بیچارګان زحمت راته باسي لایک کوي وی دا ولې رسېږي ښه نو داسې خبر دي ټول دې shopkeeper that give me brown bread who shopkeeper that give me brown bread سلامونه وعلیکم السلام اوی مننه سلام څنګه شکر دې ښه یم تاسو څنګه ښه ډېره مننه بیا مې در څه وګټئ سلام علیکم خور وعلیکم السلام څنګه یې ښه جوړ په خیر تکړه یاست تازه یاست روغ یاست رمټ یاست دوستانو ته کراسي د سکرین ته وټکوئ الله
2 نفره می په لایف کې پاتې دي نور هیڅوک هم نشته. الله ډېره مننه د ستاسو د سکرین ټکولو څخه مو الله مو غم مه راکوه. الله مو راته په ګلانو کې لره. دوکاندار ته ووایه چې نسوار ډوډۍ راکړه. نسواري ډوډۍ. سلام څنګه؟ هغه به یې وعلیکم ښه سلام. وپېژني نسواري ډوډۍ. چې ورته ووایه چې زه براون ډوډۍ غواړم. براون برېډ. په ما کلی خبروي، په ما خلک خبروي، په ما ټوله خبروي، په ما ټوله خبروي. دوستانو سکرین ټک ټک کوي در سره خیرنو. دوستانو سکرین در سره وټکوي. مننه قربان مو سمه. الله مو راته ژوندي لره، آباد لره، کامیاب لره. هیلو سلامونه. هیلو څنګه یې؟ بابا کې پاتې یم. هیلو جګرک څنګه یې؟ شیم کیا ہے یہ ایلو کا مطلب I love you. هیلو وتیره دی وای هیلو کا مطلب I love you. نو وای نازو سر ته مې ووهلې. او شام د چا چې بد را سره راځي سکرین وټکوي. چا چې بد را سره راځي په سکان مې په سر وهئ. والله لایف کې مې هیڅوک نشته. الله هیلو خرچه را باندې وکړه. جګرک مې خرچه را باندې وکړه. دا چلنج راته پوره کړي دوستانو. او مای ګوډ یو ګوله نشته درته پوره یې نه کړي چلنج. 3 ګوله دي 3 ګوله. یو پوره سو 2 نفره نور نشته. خلاص زه هسې یم. څنګه بدبخته یم زه خواره کوي. تا دې نه کړي په الله دې ونه د یو ګل دپاره یو 2 دانې ګل هم نه پیدا کېږي. یا ولا زم د خیر سره داسې ځان ډنګر کم لکه الف